سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ ستاسې د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو چې د آنلاین ایمیل بدلولو په تړاو خبرې وکړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. د عمومي پاڼې له خلاصېدو وروسته په دغه برخه کې په آنلاین کلیک کوو او بیا پروفایل برخې ته راځو او باید په یاد ولرو چې د خپل شرکت نوم باید هیر نه کړو او که اړتیا وه یو سکرین شاټ واخلو، ځکه چې د شرکت نوم کولی شي موږ سره د آنلاین ایمیل بدلولو په برخه کې مرسته وکړي او باید دغه نوم په یاد ولرو. وروسته د پروفایل پاڼه کې لږ څه لاندې راځو او په دغه برخه کې په وتون باندې کلیک کوو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې له موږ څخه پوښتي آیا باوري چې ووځي او په هو باندې کلیک کوو. کله چې د خپل آنلاین پروفایل څخه ووتلو په دغه برخه کې په جوړولو باندې کلیک کوو. وروسته کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په لومړي برخه کې خپل نوم، په دومه برخه کې شمیره، په دریمه برخه کې برېښنالیک یا ایمیل او په څلورمه برخه کې پټ نوم لیکو او د پټ نوم د لا ښه په یاد پاتې کېدلو لپاره په سترګې علامه باندې هم کلیک کوو ترڅو بیا مو هیر نشي او په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو چې وروسته له داسې یوې پاڼې سره مخامخ کیږو چې سیستم په اتوماتیک ډول زموږ څخه پوښتلي دي کمپنۍ کې مو دنده وټاکئ. موږ هم خپله دنده په کمپنۍ کې ټاکو. په دومه برخه کې سیستم زموږ څخه پوښتلي دي چې په کوم ښار کې چې کار کوئ هغه وټاکئ. وروسته خپل ښار هم ټاکو. په دریمه برخه کې لیکلي دي چې کمپنۍ خوښه یا معرفي کړئ. نو په دغه برخه کې د خپل د کمپنۍ نوم په هغه ډول لیکو چې مخکې مو په آنلاین پروفایل کې ولیده او باید په پلټن ځای کې کټ مټ او همغه ډول باندې نوم ولیکو او کله چې زموږ کمپنۍ پیدا شوه هغه خوښه کړو چې د کمپنۍ په نوم باندې له کلیک کولو وروسته سیستم یو ځل بیا له موږ څخه په اتوماتیک ډول باندې پوښتي دغه کمپنۍ مسؤل لري آیا باوري یاست چې دغه کمپنۍ ټاکئ. موږ به په انتخاب خوښه کول باندې کلیک وکړو او اوسمهال کله چې زموږ غوښتنه واستول شوه نو په دغه برخه کې تاسو کولی شئ وګورئ چې کمپنۍ د تصدیق په حال کې لیکل شوې ده، یعنی اوسمهال باید زموږ کمپنۍ ومنل شي او د دغه غوښتنې منلو لپاره بسنه کوي چې له همدغه پاڼې یو عکس واخلو او په هغه ګروپ کې چې د ایگزیکټ ټیم له لوري زموږ د شرکت لپاره ځانګړی جوړ شوی دی پکې شریک کړو ترڅو د ایگزیکټ ټیم یا د عرفون دفتر همکاران زموږ دغه غوښتنه ومني او موږ رسما د خپل د شرکت غړي او کله چې د ایگزیکټ ټیم څخه مو ځواب ترلاسه کړ په دغه برخه کې په تازه کولو باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولی شو چې د خپل شرکت ډیټابیس ته ننوځو او ورته لاسرسی پیدا کړو. په دې ویډیو کې مو دا زده کړل چې په څه ډول باندې آنلاین ایمیل بدل کړو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.